الله وی انسان چې هر یو لفظ باندې تلفظ کوي هغه ته حاضر کړی شوی پرشتي ولاړې وغه لیکي چې دا ښه کوي کو بد. او احادیث مبارکه کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هم د دروغ ویلو ډیر زیات قباحت بیان کړي. منګ او تاسو د دروغ مذمت وګورو احادیثو کې څونه قباحت راغلي دي او زمنګ معاشره کې دروغ څومره عام شوي دي او څومره وړو خبرو باندې او په عامه خبره باندې هر سړی پرې ګناه کې مبتلا دی. یعنی دروغ خو زمنګ معاشره کې دا ښه ګڼلی شي. مړه دروغ مې ورته ویل او ځان مې تخلاص کو دروغ مې ورته نه ویلي. ته دروغ د څه دپاره وی؟ ته دروغ د دې لپاره وی چې زه پلاني سړي ته ملامت را نشم، ما نه پلانې سړی خفه بشي کو زه ورته رښتې ووایم، دا پلانې کار به داسې وشي نو خلق خوشاله. خو تا چې کم دروغ استعمال کړه دغه کس ته په دې ستام رب العالمین او الله رب العزت ستانه خفه شو. یعنی الله خفه کول تا ته آسان دي او مخلوق خفه کول تا ته دا ګران ښکاري. دې د وجنا حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ جلیل القدر صحابي دی او د پیغمبر صلوات و سلام په خاص صحابو کې دی او بعد علی سلاسو کې دی. هغه صحابو کې چې پیغمبر صلوات و سلام با په خاص اوقاتو کې په نوم باندې وت دعا کولا. او عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر صلوات و سلام په خادم او خاص صحابو کې دی. ډېر روایتونه د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے نقل دی. اغا فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی پیغمبر صلوات و سلام ارشاد مبارک فرمائے لے دے ان الصدق یهدی الی البر یقینا رشتے ول سڑی تالار دنے کئی خیا. پیغمبر صلوات و سلام وی کو یو سړی رشته خبره کوي او رشته وینا کوي نو د رشته د وجنا د رشته ویل د تنیکی ورسه یو د نیکی طرف روانيږي لار وته د نیکی خي. وان البر يهدي الى الجنه او یقینا نیکی چې دا لار د جنت سړی ته خي. یو سړی نیک عمل کوي نو د نیک عمل سله وسه ملاويږي د لار بسي الله رب العزت به جنت ته داخلي. وان الرجل لا يصدق ويقينا یو سړی داسي چې هغه رښتې وي هر ځای کې رښتې وي حتی یكتب عند الله صدیقا چې الله تعالی سره یو کتاب دی په هغه کې صرف د رښتې نو خلقو نمونه لیکي. نو الله پیغمبر صلوات و سلام یو سړی رښتې وي تر دې پورې چې الله تعالی د هغه نوم د صدیقینو په فهرست کې ولیکي وي دا د زما رښتینی بنده دی صدیق دی. وان الكذب يهدي الى الفجور او دروغ ویل دا لار سړی ته د ګناه خي. وان الفجور يهدي الى النار او ګناه د دې سله جهنم دی. وان الرجل لا يكذب او یقینا یو سړی دروغ وي حتی یكتب عند الله کذابا چې د الله تعالی سره یو بل کتاب دی په هغه کې صرف د دروغجنو فهرست دی او د دروغ وینکو نمونه دي. نو دا سړی دروغ وی یو ځل وی به الله وی ذخیر دی بل زور وی د عادت جوړ شي دا دروغجنی الله وی د پرشتو ته وی د هغه نوم په کذابینو کې واچوي دروغجنو کې واچوي عزتمندو. څونه لوی قباحت دی او څونه لوی ګناه ده. د وجنا پیغمبر صلوات و سلام یو بل حدیث کې فرمایي ویل لمن يحدث هلاکت دی د هغه کس دپاره. ویل د ویل ډېرې معنی دي د جهنم د کندو نه یو کند را ویل نومې دی. هلاکت دی د هغه کس دپاره پیغمبر صلوات و سلام وی لمن يحدث فيكذب د هغه کس دپاره چې هغه خبرې کوي په خبرو کې دروغ وایي. لمن يحدث د څه دپاره ليضحك به الناس د دې لپاره چې خلک وخندي. دروغ د څه دپاره وایي دا پلانې خوشحاله شي دا پلانې وخاندي. پیغمبر صلوات و سلام وی ویل له د کس د پاره د هلاکت دی د کس د پاره د هلاکت چې دا د خلکو د خوشاله دو د پاره او د خلکو د خندا د پاره دروغ وي. عزتمندو دی حدیث کې څومره قباحت پیغمبر صلوات و سلام د دروغ بیان کړي په دریو الفاظ سره. پیغمبر صلوات و سلام شدید الفاظ ویل
د دغه کس لپاره د هلاکتي د دغه کس لپاره د هلاکتي د دغه کس لپاره د هلاکتي د هغه کس لپاره چې کم کس خبرې کوي او دروغ وایي د دې لپاره چې خلک وخاندي دغه لپاره دی پیغمبر اسرات والسلام وی هلاکتي عزت. یو حدیث کې پیغمبر اسرات والسلام فرمای چې یو سړی دروغ وایي دروغجنی د خلینه دونه بدبوزي چې یو میل پرشتي ته لري د تنجدي ناراضي د یو میل لري ته پرشتي تختی زکه د دې د خلینه بدبوزي بدبو د دروغجن دروغ د لاسا او دروغجن سړی عزتمندو دا دنیا او آخرت دواړو کې رسوا دي عزتمندو. په دروغجن سړی باندې دنیا کې څوک اعتماد نه کوي خپل رورې په نه کوي پلارې په نه کوي استاد په نه کوي ملګری په نه کوي تاجر په نه کوي خزو بچیم په نه کوي ودا دروغ وي او آخرت کې خدا غره چې داغه انتهایی لوی سزاګانې ذکر دي. لکه یو واقعا مشهوره ده چې یو سړی هغه به دروغ ویل او هغه چرواها دا ګړې وبزی به ساتلی نو یو ځل خلکو ته چغي والی چې اے خلکو چر مخراله او زما ټولي ګړې وبزی ټولي وخړي خلکو منډه چې وې قتل هغه دروغ ویل بس وی خاندل چې ما خورسا سي غپ لگا او ټوکې مې کولې په دویم ورځ رښتې چر مخراله او دا هغه ګډې او بيزي چې کوم وی هغه خړلې د ډېر چغیواله خلک راشي چر مخراغلې دي او زما ګډې او بيزي وخړې خلک ویل مړه بل ورځ مونږه کړه ولي دا دروغجن دي چې خلک به رستراله خلکو ته وای تاسو بلګ مخ کې راغلی وي تا مخ کې مونږه سي کړه ولیو نو مونږ ویل چې اسنه کې به دروغ وي نو د دروغجن سړی په خله باندې دنیا کې څوک اعتماد نه کوي. پیغمبر اسرات والسلام چې معراج ته لاړې نو پیغمبر اسرات والسلام جهنم او جنت تم الله رب العزت بولیو او د جنت او د جهنم سیر په پیغمبر اسرات والسلام باندې الله رب العزت په معراج پشپ باندې کړی. ډیر وګړه حدیث دی امام بخاری رحمت الله علیه امام مسلم تقریبا ټول د صحاح سته دا حدیثو چې څونه کتابونه دي پاټولو کې دا حدیث ذکر دی ډیر وګړه حدیث دی خو بهرحال پاغي کې تزر مضمون متعلق یو جمله وام پیغمبر اسرات والسلام وی چې ځکه جهنم تور لما سرا دو ملګری را سره حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام او حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام ما ولید چې یو سړی دی اغا داسي پپلونو باندې پروت دی یعنی دا څټي ولا داسي خطا کړي دی پرې سټ باندې پروت دی او یو بل کسره داسي کونډه دا د وسپنی او هغه دی یو وخت کې ته وتداسي اړم کی او دا وخت کې داسي وشلې تر دې سټه پوری چې کله د دینه پارخ شي دی بلې وخت کې تیرا دغه شي دا ولشلې په زور باندې دیتا چې دا ولشلې دا روغ شوي چې به دا ول دغه کوي هغه روغ شوي او دا عمل د جاری دی. برحال هغه به ډیر زیات تفوسونه وکړه چې دا څوک دی ول مخ کیزا په اخره کې حضرت جبريل علیہ الصلوۃ والسلام وتوی چې دا ټول حالات ته ولیدو وی او هغه کس دی ولیدو چې د کم کس دا وخکی پرې دغه باندې راخلې کېدو تر سټه پورې شلولې کېدو وی او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وی دا سوکو وی دا هغه کسو چې دنیا کې برو د کورا نو دروغ به ویل دا کذاب او دروغجنو نو الله رب العزت ته دا سزا ورکړي دا د سزا ده چې داخله دا د شلیږي یو زینا تر بل زی پورې د بل زینا بل زی اعاذنا الله منها الله رب العزت دې موږ د دروغونه او دا غي د سزاګانو نه محفوظ کی څومره قباحت دي او زمنګ معاشره کې
الله دې موږ او تاسو معاف کی په وړه وړه خبره باندې. یعنی دروغ خو اډول زمونږ ذهن کې دا اډول ګناه دنو خواص او عوام او واړه او غټه ټول پرې ګناه کې مبتلا الا ماشاءالله. مړه بس دروغ بوتو امزان به اخلاص کوم هغه ته بداسي یو طریقه جوړه کوم او مړی زمونږ په معاشره کې چې څوک څونه غټ کذاب او دروغجني موږ دا ډېر هوښیار نه مړه ډېر چل ورورځي په تجارت او دکاندارۍ باندې دا خپېږي مړه ته خو نه پېږي ته خو رښتې خبره کی. هغه د قیامت د علاماتو نه دي. پیغمبر اسرات و سلام وی داسې وخت به مراشي چې دروغجن او رزیل کسبه د خلکو په سترګو کې هغه به وګڼي چې هلکه دا خو ډېر هوښیار کس دی او دا ډېر عقلمند دی. ولې دا د خلکو نه په چل ول ځان خلاصوي. عزتمندو دروغ ګناه کبیره ده. څونه آیاتونو کې الله رب العزت قرآن مجید کې فرمایي لعنت الله علی الکاذبین، دا الله لعنت دی په دروغ ویونکو باندې کذابین. الله وی زما د رحمت نه دی لري هغه کسان چې کوم کسان دروغ وایي. یو بل حدیث کې پیغمبر اصلاۃ والسلام ذکر کوي د حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنہ روایت دی. فرمایي قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، وی پیغمبر اصلاۃ والسلام ارشاد فرمایلی دی. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ارشاد مبارک دی الا انبئکم باکبر الکبائر. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی د ټولو نه غټ ګناهونه د تنخما اکبر الکبائر چې ټولو ګناهونو کې د ټولو نه غټ ګناه هغه ته یو څو ذکر کوم. کبائر د مختلف کتابونه علماء لیکلي دي چې ګناه کبیره څومره دي. الکبائر د امام ذهبي رحمت الله علیه مشهور کتاب دی. نو پیغمبر اسرات و سلام دی حدیث کی ذکر کئی الا انبئکم باکبر الکبائر، آیا زن خیم تاسو ته خبر نه در کوم په غټو ګناهونو سره؟ قلنا بلا یا رسول الله، اذا الله رسول وخایا غټ ګناهونه کم کم دي؟ پیغمبر اسرات و سلام فرمایل الاشراک بالله، یو غټ ګناه خدا الله تعالی سره شرک کول دي. دویم وعقوق الوالدین، او د مور او پلار نافرمانی کول. او داسي به پیغمبر اسرات و سلام وی داسي تکیه لګولې وا او ډډه لګولې وا وکانه متکئا فجلسا، او د تکیه نه داسې را پاسېدو او وی فرمایل الا وقول زور، خبردار دروغ چې کوم دی او د دروغ وینا دام غټه ګناه ده. وقول زور ناسو پیغمبر اسرات و سلام چې دا لفظ وانو را پاسېدو او صحابو ته وی الا وقول زور، خبردار غره دروغ ویلم غټه ګناه کبیره ده او غټه ګناه ده. وی فما زال یکررها حتی قلنا لیته سکتا. وی پیغمبر اسلام و سلام دا جمله بار بار مکرر کولا چې وقول زور او دروغ ویلم گناهی کبیره دا وقول زور وقول زور. صحابه ویل چې کاش مونږ ویل چې پیغمبر اسلام و سلام لکچب شوی وی. د دې د قباحت مونږ ته دونه زیات دغه شو چې پیغمبر اسلام و سلام بار بار دا خبره ذکر کولا. وشهادت الزور، او دا الفاظ پیغمبر اسلام و سلام او فرمایل چې د دروغو گواهی ورکول او د دروغو گواهی ورکول دام غټه ګناهی کبیره ده. یو دروغ ویلم ګناهی کبیره ده او د دروغو گواهی ورکول دام غټه ګناه ده. څومره عزتمندو لوی ګناه ده او زمونږ او ستاسو معاشره کې عامه ده. پیغمبر اسلام و سلام یو بل حدیث مبارک دی آیات المنافق ثلاث، د منافق درې نښې دي. او یو حدیث کې راځي چې پچا کې څومره دا نښې په هغه کې اقم رئیسه د منافقت ده. کومې نښې دي د منافق؟ اذا حدث کذبا، چې خبرې کوي دا به دروغ وایي، دا د منافق علامات ده. و اذا وعد اخلف، چې د چا سره وعده وکړي نو خلاف وعده به کوي. و اذا اؤتمن خان، او چې څوک سره امانت کړي هغه کې به خیانت کوي. او یو روایت کې راځي و اذا خاصم فجر، او چې کله د چا سره جګړه راشي نو هغه به کنزل کوي، رد بدی به وي. ګوره دې حدیث کې پیغمبر اسلام و سلام د منافقینو د علاماتونه یو غټه علامه ده وخوستله چې یو سړی خبرې کوي او دروغ وایي. نو عزتمندو
دروغ ویل انتهایی غټه ګناه کبیره ده. ګوره کو یو سړی دروغ د دې لپاره وایي چې ما نه دا خلک خوشحاله شي، دا پلانې خفه کېږي، کو رښتیا ورته وایم پلانې خفه کا، ستا د دروغو د وجې نه رب العالمین او د الله رسول خفه کېږي چې هغه خفه نه شي، ټوله دنیا یې خفه که نه. دې د وجې نه پیغمبر اسرات والسلام وایي ان الصدق یهدي الی البر، رښتې ویلو سره سړی نیکی طرف ته ځي. او یو حدیث کې پیغمبر اسرات والسلام فرمایي الصدق ینجی والکذب یهلک، رښتې ویل چې کوم دی دا سړی خلاصي، دنیا او آخرت کې خلاصي. دنیا کې په ملامتیا نشتا، آخرت کې به الله تعالی د عذاب نه خلاص کی. وان الكذب یهلک، او دروغ ویل دا دنیا او آخرت دواړو کې پیغمبر اسرات والسلام وي سړی هدا کوي. درې داسې ځایونه دي چې پاغي کې شریعت هغه اجازت ورکړی دی، د دین علاوه په یو ځای کې هم دروغ ویل جایز نه دي. درې داسې ځایونه دي چې هغه کې شریعت وایي چې کو بالفرض تا حالات دسی چې ته مجبور یو ته دروغ وی نو دې دریو ځایونو کې تا لپاره. یو حدیث کې پیغمبر اسرات والسلام فرمایي چې لیس کذاب الذي یصلح بین الناس، هغه کس دروغجن نه دی چې د دوو کسانو په منځ کې صلح راولي، فینمی خیرا ویقول خیرا، امید هم د خیر ساتي او د خیر خبره او د خیر مقصد. دوه کسان خپل منځ کې جنگي، یو بل پسې کنځلې ورت بدوي یا بل لاړ شي چې لکه هغه یو زما متعلق سویل، نو کو دا ته اوس رښتیا خبره کوي چې هغه ستا متعلق داسې ردې بدې ویلي، نو بس الریډي به خو جنگ دی او جګړه ده او قتل مقاتله ده. نو پیغمبر اسلام والسلام کو دا سړی هغه بل ته ورشي او هغه ته وایي چې ما ستا متعلق ډېرې ښې خبرې کولې، تاسې غوسئ، او دغه به راشي او دته وایي چې ما ستا متعلق هغه ډېرې ښې خبرې کولې، نو د ظاهرا دروغ ویل خدا دروغ نه دي، د اصلاح د پنیت باندې او د دوو کسانو د جنگ د ختمېدو لپاره ویل. دویم عند الحرب، د جنگ په دوران کې کافر ته دروغ ویل چې کوم دي د شریعت جایز کړي دي. مثلا کافران او د مسلمانانو مقابله جنگی جهادي غزا ده، په هغې کې یو مسلمان دا وی اسی وی یاره موږ له دونه لښکرې را روان دي او موږ له داسې دغه را روان دي، هغه نه را روان په کافرانو باندې روب اچوي، نو دا ګناهګار نه دی، ځکه چې دا د دې لپاره چې کافر هغه مرعوب شي، هغه ویریږي، نو دې لپاره شریعت اجازت ورکړي. او دریم کو یو سړی خپل ښځې ته دغه حدیث کې پیغمبر اسلام وحدیث الرجل امراته، یو سړی خپل ښځې ته دروغ وایي نو د دې شریعت کې گنجایش ده. څنګه مطلقاً نه غړي دا حدیث لکه دا موږ مطلقاً دغه کله جواب کور کې بس دروغ ووا نه، دې کې یو دوه شرایط دي، په هغه دوه شرطونو باندې ته خپل ښځې ته دروغ ویلی شي او ښځه تا ته دروغ ویلی شي. هغه شرط دا دی مثلا چې هغه ستانه د یو داسې چیز مطالبه کوي چې هغه چیز یا خلاف الشرعي، تا ته دغه یاد کې چې هغه شریعت کې جایز دی، ته ته ویلې هم نشي چې زه له نه راوړم جنگ جوړیږي او بس ته یار ډېر پسې وګرځېدم خو بس نه میلاوېده. نو دا یا مثلا د یو داسې چیز مطالبه وکړي چې هغه ستا د طاقت نه باري، ستا وس نه کېږي، داسې جایز کاری خو هغه اسرافي بزاري زیتی، نو ته ته دا ویلی شي چې ما ښه بازار کې وکوتو یا ما ته میلاو نو تا اړول کته هم نه، نو شریعت تا ته یاد کړي. یعنی کچھ ستا یو خو د اخرت چې غیر شرعي کاری هغه مطلقاً ورته تشی ویلی دروغ، او بل لارې چې هغه ستانه د یو داسې چیز مطالبه کوي چې هغه ستا د طاقت نه باري یا هغه مثلا د رسوایی سبب د دنیا او د آخرت، نو ته ښځې ته جنگ شریعت وایي جنگ ډېره بده خبره ده او د دوو اختلاف ډېر بد خبر دی، خیر دی ته ته دروغ ووه چې بس زه صحیح دی ما ته میلاو نشي یادوه. یا مثلا سړی دی خپلې ښځې نه داسې غیر شرعي چیز وغواړي یا غیر شرعي تقاضا وکړي نو هغه ورته دروغ شي ویلي، یا داسې چې هغه د هغې په وس کې نه غیر طاق، نو هغه دواړه یو بل ته. د دې دریو ځایونو نه علاوه په شریعت کې دروغ ویل دا ګناه کبیره ده، او د دروغو د وجې نه څومره قومونه هلاک شوي دي او د دروغو د وجې نه څومره اختلافات راغلي دي. کو یو سړي پیغمبر اسرات والسلام یو کس دروغ ویل او د هغه دروغو په وجه باندې یو سړی هلاک شو، نو د هغه هلاکت
ګناه چې کومه ده په د باندې. امام غزالی رحمت الله علیه مشهور عالم دی. دا یو واقعه ذکر کوم چې دروغ څومره لویه ګناه ده. هغه ډیر لوی عالم تیر شوی دی غزالی وخت او ډیر مشهور عالم دی. هغه احیاء العلوم کې واقعیا ذکر کړی دا چې ګوره دروغ یو سړی وای کنه نو دا هغه د وجه نه څومره قومونه او څومره خاندانونه هلاکیږي. وای یو سړی رااله دی یو کس نه مرای غلام اغسته نو کس وته ویل چې دا غلام خو ډیر ښه خادم او ډیر ښه سړی دی خو صرف دروغجن دی او چغل خور دی. ویل زمړ زی څه کومه ما خو خدمت پکار دی چې صحیح خدمت او دغه کوي دروغ دی وای کنه. بهرحال هغه کور ته راوسته او دا د شریعت مسلم دا چې کله یو شی خرڅې په هغه کې عیب نو مشتری ته بداوي چې بده کې عیب دی دا نقصان دی کو دا دی ونوات ګناګاری او هغه ته لس کاله بعد هم پته ولګي دا هغه چیز د پسې د عیب د وجنه هغه را واپس کولی شي چې تا ماته ویل دي. بهرحال لا ځان له خبره ده خو دغه کس خو ته ویل چې دی کې دا مسله ده دا غلام کی هغه چې کور ته راوستو نو یو څو ورځې بعد هغه ښځې ته ورته وایي چې زه تا ته یو خبره کومه خو زه ستا خیر خوا یم ستا دا خاوند چې کوم دی بله ښځه په تا باندې کوي او دې ته تا په نظر کې وساته. بس ښځې ویل چې او هغه خو کمزوری دغه دی خاص کر دا خبره خو چې ورته وکړي چې بل ښځه د مان نه راځي نو بس بیا خو هرې خبرې ته تیاری. نو هغه ډېره زیاته پریشانه شوه او پرې سړي باندې نظر او دا چې دا وختي دی او ناوخته راځي او دا دغه قیسې دي. ویل زه هغه غلام ورته وویل چې دلته یو کس دی او هغه تعویذونه کوي هغه له دې بیوبه نو هغه تعویذګر چې کوم هغه هم د ملګری نو دا ټول یو شان دروغجن خو به یو بل مرګري یو بل سره تعلقات او دغه نو هغه ورته وویل چې هغه له زتلی مو داسې چل وکړه چې د خپل د خاون د ګیري یا د سره یو دوه اختراع وړه چې دا پکې ډېره سر کوي نو چې دا الله په تعویذ کې بند کړم. بس هغه ویل زه سیخ ښځې ویل چې زه چې بلې ښځې نه خلاصېږم دا کار به م وکړم. دلته په دویمه ورځ دغه غلام رالی او د خاوند ته ورته وایي چې دا ښځه تا وجني او د دې تعلقات د بل چا سره دي ګارې ځان خبر کا. بس ښځې خاوند ویلي چې دا څه عجیبه دغه دی وایي کوزه زه ته دروغ وایم ته وګوره چې تا وجني کو نه. بس هلته خو هغې ته دا ویلي چې د ګیرې او د دغه نه وله اختراع وړه دلته یې ده ته ویلي چې تا وجني بس دته ویل ځان د قصد وده کوي وګوره هغه د قصد ځان وده کو بس تورې ځان خواته دغه کلو ځان وده کو بس دا ښځه راله او د دې ګیري او دغه نه ولخته وروباسي و چې هغې د سترګې وکتل چې بس دا خو ما بس وجني بس هغه سره توره ورسره ودا سرې پې وه چې د ښځې نه سر ګزار کو. اوس ورته حقه غلام وایي چې دا به ته څه کړي اوس خو به د دې رونه راځي هغه به تپوس کوي تا برناقه ښځه مړه کړه. نو یو دغه کې دا راځي دا واقع کې چې دا کس لاړی او د هغه غرونو ته ویله چې ستاسو خور خو برناقه مړه کړه هغه راله بس هغې مړ کړو د دې نه قتل او مقاتله. او بعضې وایي چې ورته ویل چې شابه دا خښه کا او ده چې زو خبر نشي هغې چې خښه کړه په دای به ویل چې شابه دې ته شیطان ورته رالی چې د دې یو علاج دا دی چې ته به ده ته سجده کړي سجدې وکړه دا هلته پې حکم د پانسۍ ولګېده هغه مرتد او مشرک د دنیا نه لاړی دا څه د وجې نه دا کس د لږ دروغ د وجې نه چې یو طرف ته چغلي وکړه او دې ښځې ته هم دروغ ویل او هلته هم دروغ ویل څونه غټ خاندانونه په دغه کې واچل. عزتمندو زمونږ او ستاسو معاشره کې دروغ څومره عام دي او دروغو ته خلک چالاکي ویل کېږي. عزتمندو غټه ګناه ده الله پې خفه کېږي. موږ او تاسو ټول عزم وکړو چې د خپلې ژبې به حفاظت کوو د خپلې ژبې به داسې حفاظت کوو چې موږ په دې غټو غټو ګناهونو غیبت دروغو چغلۍ او دغه رنګې کنزل ردې بدې دا څومره غټ ګناهونه چې د ژبې سره تعلق دي د هغه نه ځان محفوظ کړو. الله رب العزت دې په دې د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد